تاسو بختور یې چې غریبان یې ځکه چې د خدای بادشاهي ستاسو ده. تاسو بختور یې چې وږي یې ستاسو لوږه به ختمه شي. تاسو بختور یې چې جاړئ ستاسو ژړا به په خندا بدله شي. تاسو بختور یې کله چې خلک درنه نفرت کوي او درته سپکې وایي او د ابن آدم د مریدۍ په وجه په تاسو الزام لګي. نو په هغه ورځ خوشحالي کوئ او ټوپونه وهئ ځکه چې په اسمان کې ستاسو دپاره لوی اجر دی. د دوی نیکونو هم د نبیانو سره دغه سلوک کړی و. ولس اتلس نولس شل ما سره هم دومره دي. څه مطلب چې تا سره دومره ای مالدارو په تاسو افسوس ځکه چې تاسو د خوشحالۍ دور تیر کو. دی مالدار دل نه غواړي دی پاگل دی. په تاسو افسوس چې اوس خاندئ ځکه چې تاسو به په غم او جړا اخته شئ.